بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل الحسين فإنه من سادات المسلمين. محترم مسلمانانو، دا د محرم میاشتا او د محرم لسمه یو دردون کې پیښه شوې ده چې حسین رضی الله تعالی عنہ پاغي کې په شهادت رسیدلی دی، او په دغه واقعه کې بیا خلک خصوصو ډول باندې دي او دا مسؤلیت بیا یزید ته متوجه کوي او بیا پاغي کې خبرې دی اندازې ته رسیږي چې دوی بیا د حد نه تجاوز کوي پاغي. ابن کثیر رحمه الله وایي چې هر مسلمان باندې دا لازم دی او مناسب دی د لپاره چې د حسین د قتل افغان او غم او درد د په زړه کې راشي، ځکه دا د مسلمانانو مشران او همدارنګې د صحابه او علما او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لمسی او ډیر عابد او سخی انسانو. نو د دې وجې نه مورخینو لیکلي دي چې عبید الله بن زیاد سره د نورو ملګرو خپل ځانونه تیار کړه. هر کله چې دا جنگ ختم شو، حسین رضی الله تعالی عنہ هغه کورنۍ او د دې سر او څومره اسیران چې د ځان سره واغشتل روان کړ دمشق ته لاړل. هغه وخت کې یزید دمشق کې. هر کله چې دی روان شول تر دې پورې چې په لاره کې یو ځای کې پړاو واچول، هلته دمه کوله. نو هلته هغه کلي کې یو دیوال و، هغه دیوال کې یو مکتوب و، هغې کې لیکل شوي و: اترجو امة قتلت حسینا شفاعت جده یوم الحساب. یعنی هغه ډله چې هغې قاتلین د حسین دي، آیا هغوی امید د شفاعت د دې د نیکه لري په قیامت په ورځ باندې؟ یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت امید هغوی لري چې هغوی د هغې لمسی شهید که. نو دوی بیا هلته د یو راهب نه پوښتنه کوي د دې لیک په رابطه باندې چې دا لیک چا لیکلی دی او د کم وخت نه دلته دی. نو هغه راهب ورته وایي چې دا دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه 1500 کاله مخکې په دې دیوال کې لیکل شوی دی او همدلته و. نو دوی بیا دمشق ته لاړل. یزید بن معاویه مجلس کې کېناستل د یزید پر وړاندې، او دوی سره د حسین رضی الله تعالی عنہ سر هم موجود و. بیا شمرز بن ذلجوشن خپل خبرې شروع کړې، کوم حالات چې تیر شوي چې جنگ په څه وجه شروع شو، کله اختتام ته ورسېده. دا خبرې اترې وکړې چې امیر المؤمنین چې دا حسین سره د خپلو اهل بیتو 13 کسانو او همدارنګه 80 کسان نور هم ورسره وو، د دې خپله ډله وه، ملګري وو. دوی په موږ باندې راغله او موږ د دوی نه د تسلیمېدو او د کوزېدو سوال وکړو، خو دوی زمون خبره ونه منله او قتال یې غوره که، جنگ ته اماده شول. نو سهار وختي موږ حمله وکړه دوی باندې، د هر طرف نه دوی مو محاصره کړه، احاطه مو پرې وکړه. بالاخره دا دی دوی سره د خپلو سامانونو، اجسادو، افرادو دا ټول ستا مخکې حاضر دي. هر کله چې یزید دا خبرې واورېدلې نو سترګو نه یې اوښکې روانې شوې او ویې ویل: كنت ارضى من طاعتكم بدون قتل الحسین رضی الله تعالی عنه. وایي ستاسو په تابعدارۍ باندې خو زه راضي کېدمه بغیر د قتل د حسین نه. دا به م نه قتلوله، نور څونه کاروایي م کړې وه، همدومره طاعت باندې تابعداري م کړې وه، همدومره طاعت م کړی و، زه په همدې باندې خوشحالېدلم. دا خو ماته څه د خوشحالۍ باعث نه دی چې تاسو اوس ماته سر راوړی، تاسو وایي چې په دې به خوشحاله شي. بیا وایي چې لعن الله ابن مرجانه ته، د مرجانې په زوی دی الله لعنت وکړي. وایي که چیرې زه ومه د ده ملګری نو ما به خامخا حسین ته عفوه کړې وه. وایي بیا ویل چې يرحم الله ابا عبدالله، الله تعالی دې په حسین باندې ورحمېږي. بیا خپل بچو ته امر وکړ، بیا اهل بیت یې خپل کور ته ویوړه. وایي هر کله به چې یزید د سهار ناشته کوله، ډوډۍ به یې خوړه، علي بن حسین او د ده ورور عمر بن حسین دوی دواړه به یې راوغوښتل او دوی سره به یو ځای ډوډۍ وخوړله. نو بیا د دوی ټول اهل بیت علي بن حسین په ملګرتیا کې دی روان کړه مدینې منورې ته، او دې سره 13 کسان آسونو سواره خپل پوجیان ولېږله چې په امن سره مدینې ته ورسئ. د دوی مخکې به روان وو تر دې چې مدینې ته دوی ورسېدل. د دې واقعې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات تر مابین تاریخ لیکلي چې 50 کاله
تیر شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه 50 کاله وروسته دغه واقعه پیښه شوې ده. نو اهل حق علماو لیکلي چې دې کې د یزید کوم موقف نو. موقف یزید من قتل الحسین، لم يكن ليزيد يد في قتل الحسين ولا نقول هذا دفاعا عن يزيد ولكن دفاعا عن الحق. د یزید هیڅ قسمه لاس د حسین په قتل کې نو. دا د دې د پاره موږ نه وایو چې دا د یزید دفاع موږ کوو، لیکن دا د حق دفاع ده. څه چې حقیقتي باید هغه ویل شي. قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي چې یزید بن معاویه د حسین د قتل امر نه دی کړی به اتفاق اهل نقل. د ټولو اهل نقل مورخینو په اتفاق سره یزید بن معاویه د حسین د قتل امر نه دی صادر کړی. فقط دومره لیکلیو ابن زیاد ته ولیکل چې ان یمنعه چې دا د منشي عن ولایت العراق، د عراق د تصرف او د ولایت د امارت نه د منشي چې هلته د حکومت جوړ نه کي، هلته بیعت ورسره خلک ونه کي. وایي هر کله چې یزید ته د حسین د قتل خبر ورسید نو خپل دردمندي هغې ظاهره کړه، ډیر دردمن شو په زړه کې. واظهر البکا، وی جړل فی داره، د جړا څرګندونه وکړه خپل کور کې. نو یو جړا خو کاره په مجالسو کې وي چې هغه سړی پې پوهېږي چې هغه سې نمایشي جړا وي. چې یو سړی په کور کې دننه جړا وکړي نو هغه خامخا مخلصه جړا وي، درمنه جړا وي. نو واقعا یزید په دې دردېدلی دی، په دې باندې راضي نه و، امر یې نه و کړی د قتل د حسین. او همدارنګې څوک یې مریان کړي نه دي، غلامان کړي نه دي، لکه څنګه چې د شیعګانو دا دغه دي د ټول وینځي او غلامان کړه او ځان سره یې ویوړه. دا د څه دپاره احترامن هغې ته د اهل بیتو احترام و، اهل بیتو اکرام یې کول، تر دې چې خپل ښار مدینې منورې ته هغې ښه په امن و امان سره ولېږل. او چې هغه روایات چې هغه شیعګان ذکر کوي چې دې د اهل بیتو پکاوی وکړو، د اهل بیتو د ښځو، او همدارنګې د شام ته وینځو په حیث ولېږله ویوړه او د هغې هلته د هغې سپکاوی وکړو. نو ابن تیمیه صاحب وایي چې هذا کلام باطل بل کان بنو امیه یعظمونه. وایي دا یو باطل کلام دی، باطله خبره ده بې ثبوته، بلکې و بنو امیه هغوی به د بني هاشمو تعظیم کوله. وای د دې وجې نه هر کله چې حجاج بن یوسف فاطمه بنت عبیدالله بن جعفر سره نکاح وکړه، لم يقبل عبدالملک بن مروان. دا خبره عبدالملک بن مروان برداشت نه کړه او یې نه منله، قبول یې نه کړه. نو د دې وجې نه حجاج ته امر وکړه چې دا دې پرېږدي، طلاق دې ورکړي. نو ځکه دوی ټول د بنو هاشمو احترام کوله، بنو هاشم احترام یې په زړونو کې وو. دوی هېڅکله د دوی بې عزتي نه ده کړې، یو هاشمیه ښځه هغه وینځه کړې نه ده، د هغې احترام یې ساتله. د تاریخ کتابونو لیکلي دي چې من قتل الحسین دی عنوان ورکړی دی. بیا وایي نعم هنا یطرح السؤال، دلته یو مهم سوال مطرح کیږي د حسین د قاتلینو نه. اهم اهل السنه د حسین قاتلین آیا دی سنیان دي یا معاویه دی یا یزید بن معاویه دی او یا څوک؟ دا یو مهم سوال دلته مطرح. ان الحقیقت المفاجئه، حقیقت د دې حادثې څه شی دی؟ تاریخ لیکلی دی چې بشمیره کتابونه مونږ مونتی دي پیدا کړیم دي من کتب شیعه، د شیعګانو کتابونه دي. هغوی د دې اقرار او تاکید کوي چې ان شیعه هغه شیعګان چې هغه د حسین ډله ده، د حسین ملګري وو، هم الذین قتل الحسین، حسین عمدی قتل کړی دی. دا څوک وایي؟ فقد قال سید محسن الامین، سید محسن امین وایي بایع الحسین 20,000 من اهل العراق غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في اعناقهم وقتلوه. سید محسن امین دا د شیعګانو یو امام دی، هغه خپل اعتراف کوي، تاریخ نه څوک انکار نشي کولی. سید حسین امین وایي چې بایع الحسین 20,000 من اهل العراق، چې امام حسین سره 20,000 کسانو عراقیانو بیعت وکړه. غدروا به، د بیعت نه وروسته د سره غدر او خیانت وکړه. وخرجوا علیه، د خلاف بیرته راپاڅېدل. په داسې حال کې وبیعته فی اعناقهم، چې دوی دا بیعت د دوی په سټونو کې پروتو. وقتلوه، او حسین په همدې حالت کې قتل کړ. حسین سره بیعت هم کړی و، همداغه بیعت د دوی په سټونو کې پروتو
او حسین شهید کړ. آیان شیعه جلد اول صفحه نمبر 34. نو د دې وجنه بے ثبوت خبره کول دا انصاف نه دی. یزید ته صرف ټول اهل حق وي دومره مسؤلیت راجی دی چې د دې قاتلینو ته سزا ورنکړه. دومره مسؤلیت راجی دی چې د حسین قاتلینو ته ولی جزا ورنکړه. واخر دعوانا الحمدلله.